السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د پښتو ژبې ترکیبي یا تړلو تورو اول لوست ته ښه راغلاست. تاسو د هر کور مکتب په لومړي پړاو کې د الفبې تورو لیکل او لوستل زده کړي دي. په دا پړاو کې د الفبې تورو ترکیب یا تړل درښیو. په اوسني اول لوست کې د دوو تورو الف او الف مد طریقه درښیو چې دا هر توری د کلمو په سر، منځ او پای کې په څه ډول د نورو تورو سره تړل کیږي. دا د الف شکل دی او الف د کلمو په سر کې په خپل اصلي شکل داسې لیکل کیږي. راځئ چې مثال ته یې د انګور په کلمه کې وګورو. تاسو وینئ چې د انګور کلمې په سر کې الف په سور رنګ لیکل شوی دی او الف هیڅ کله د دال، ډال، ذال، ری، ړې، زې، ژې، ژې، لام، واو تورو سره نه تړل کیږي، خو د هغو تورو سره چې الف تړل کیږي په دغه شکل لیکل کیږي. او مثال ته یې د برېښنا په کلمه کې وګورئ چې په پای کې الف په سور رنګ لیدل کیږي. د دې لوست دوهم توری الف مد دی. الف مد تل د کلمو په سر کې راځي، د کلمو په منځ او پای کې نه راځي. دا د الف مد شکل دی. او مثال ته یې د آس په کلمه کې وګورئ چې اول توری الف مد په سور رنګ کې لیدل کیږي. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو تر راتلونکي دوهم لوست پورې تاسو هم د خپلو ورونو، خویندو او ملګرو سره داسې کلمې پیدا او ولیکئ چې الف او الف مد پکښې راغلي وي، تر څو چې ښه مو زده سي، خوشحاله ژوند په مخه مو شه.